سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد. زه له ډیر پخوا یوه پټه ویره لرم. ستاسو له برکته پوه سوم چې دا د اضطراب ناروغي ده. یو څه موده مې دوا هم خوړلې، خو تاسو پوهیږئ چې مشاوره بهتره ده. ما څو کاله مخکې د سترګو ستونزه لرله، بیا مې د وروستیو شرایطو ته خوا بدیږي. څو ځله مې وغوښتل چې تاسو خواته راسم، خو ونه سو. استاد هیله مې دا ده چې د اضطراب لپاره مې یوه مشوره راکړئ. ښه، موږ پخوا هم د اضطراب په اړوند ځینې پوښتنو ته ځوابونه لرل. زموږ په چینل پخوا هم په دې برخه کې ګڼ کلیپونه خپاره سوي، تاسو کولی سئ هغه هم وګورئ. اما په لنډو کې که اجازه راکوئ ووایم چې د اضطراب تشخیص، د اضطراب په واقعي ډول پیژندنه بیا هم یوه مسلکي مداخلې ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې تاسو خپله د اضطراب د تشخیص لپاره باید یوه مراجعه وکړئ یوه ارواپوه ته، تر څو تاسو سره مرسته وکړي او دا واقعي ثابته سي چې تاسو اضطراب لرئ که نه. که احیانا تاسو خپله ناروغي یا خپله مسله زموږ د ویډیوګانو له لارې یا زموږ د خبرو له لارې زموږ د لیکنو له لارې تشخیصوئ، دا به سمه نه وي، مناسبه به نه وي، که مسلکي به نه وي، علمي به نه وي. تاسو د خپلې ستونزې د تشخیص په موخه یوه ټسټ ته، یوې مسلکي ارزونې یا اسسمنټ ته ضرورت لرئ چې هغه تاسو سره ترسره سي، تر څو تاسو پوه سئ چې اضطراب سته که نسته. لومړی خو دا ووایم، یعنې سره له دې چې تاسو پخوانۍ خپرونې وګورئ، پخوا کې تشخیص ته باید مراجعه وکړئ. بله مسله دا ده چې که په لنډو کې غواړئ ځینې مسلې تاسو سره شریکې سي اضافه په هغو پخوانیو لارښوونو، نو زما نظر دا ده چې هغه انسانان، هغه افراد، هغه په ځانګړي ډول ځوانان چې موخه نه لري او ډیر موخیز نه دي او پلان په ژوند کې نه لري، هدف په ژوند کې نه لري، هغوی معمولا د اضطراب په ستونزه اخته کیږي. یعنې د هغوی ربړې، د هغوی ستونزې معمولا د دوی له موخې نه زیږي. یعنې که انسان هدفمند نه وي، د یوه ښه مقصد په موخه نه وي روان او خاصه برنامه یا مهالویش یا پلان ځان ته ژوند ته ونه لري، نو په خپله اضطراب ورته پیدا کیږي. یعنې که یوه ورځ تاسو کینئ پرته له کومې برنامې، پرته له کوم پلانه، بله ورځ کینئ یا مثلا یوه میاشت همداسې درنه تېره سي، بله میاشت درنه تېره سي او بالاخره یو کال درنه تېر سي، بل کال درنه تېر سي او تاسو بالاخره پرله پسې په دې اړه فکر وکړئ چې ښه زه څه غواړم له دې ژونده، زه غواړم څه وکړم. په داسې یو وضعیت کې تاسو مجبوره کیږئ چې ځینې اندېښنې وکړئ، ځینې منفي فکرونه مو ذهن ته راسي. دغه منفي فکرونه او دغه منفي ناخوالې له بده مرغه د دې لامل ګرځي چې تاسو په اصطلاح اضطراب پیدا کوي. یعنې یو وارې دا خپله موخه، خپل اهداف وارزوه، کیدای سي امکان لري چې د موخې نشتون دی، د یوه مشخص هدف نشتون دی تا ته ډار پیدا کړي، اضطراب پیدا کړي. دا د هغو تجربو او تجاربو په اساس تاسو ته وایم ورور خورې چې زموږ مراجعین وه، یعنې موږ ډېرو مراجعینو سره چې کله کار وکړ، موږ په دې پوه سو، کله چې موږ له هغوی سره د هغوی په موخو کار وکړ، موږ دې ته متوجه سولو چې د موخې نشتون د دوی د اضطراب لامل څه. یو مورد خو دا مراعات کړه. دویم وګوره چې په څه رقم یو محیط کې، یعنې ستا په خوا کې ستا چارچاپیر، ستا چاپیریال څه ډول ده. یعنې هلته د هغه چاپیریال خبرې، د هغه چاپیریال بوی، د هغه چاپیریال عطر، د هغه چاپیریال ملګري، د هغه چاپیریال رسنۍ، دا وګوره چې ته څه رقم دي. ځکه چې په ډېری مواردو کې موږ ته رسنۍ، خواله رسنۍ او شبکې، ملګري، دوستان هم اضطراب راکوي. یا هغه څه چې موږ له پخوا ځان سره لرو هغه په موږ کې غوښنکوي، چاغوي یې، پړسوي یې. ته فکر وکړه چې که دغسې یوه مسله هم وي هغه هم لرې کړه. یعنې لږ مخیز شه او پخوا کې هغه لاملونه یا هغه سرچینې چې تا ته اضطراب درکوي هغه وارزوه.
کله چې دا ورځې په خپله په یو ډول په یو شکل ستونزه دې حل کړي. دریم مورد د خوب مسله ده. خوب دې وارزوه. ډېر ځله خوب د خوب نشتون، د خوب ګډوډي، په خوب کې ستونزې، د ورځې لخوا خوب او د شپې لخوا بیداره پاتې کېدل هم د دې لامل ګرځي چې موږ ته اضطراب پیدا شي. دا هم لږ ترتیب کړه، لږ منظم کړه، لږ مرتب کړه. اوس که تاسو ته دا پوښتنه پیدا کېږي چې خوب څنګه مرتب کړم، منظم کړم، نو زما پیشنهاد یا وړاندیز تا ته دا ده که احیانا ته د 20 تر 15 کلونو په منځ کې نو بیا هم پیشنهاد تا ته دا ده چې حداقل خپل خوب له 8 تر 8 تر 9 ساعتو پورې ورسوه. په دغه منځ کې هغه ستا په بدن او ستا په شخصي فردي خصوصیاتو پورې اړه لري چې ته څومره خوب ته ضرورت لري. اما که ته خپل خوب پوره کړې کومک در سره کوي. په خوا کې که وکولی شي چې خوب دې منظم هم کې، یعنې د شپې لخوا کې، ځکه چې خدای پاک شپه د خوب لپاره پیدا کړې. له بده مرغه زموږ ځینې ځوانان د ورځې لخوا خوب کوي او د شپې لخوا بوخه دي، یا کرکټ ګوري، یا فوټبال ګوري، یا ګیمونه وهي، یا نورې عاطفي اړیکې لري، چټونه کوي، چې دا بیا په اوږد مهال کې د ځوانانو سره ډېرې بدې پایلې لري ځوانانو ته. دا مسله هم در سره وسنجوه. هغه خواړه، هغه عوامل چې تا ته خوښي درکوي، خوشحالي درکوي، مثبت پیغامونه درکوي، که هغه دوستان دي، که هغه کوم سریال ده، که هغه کوم کتاب ده، که هغه د کوم ملا یا د کوم دیني عالم موعظه ده، کوم وعظ و نصیحت ده، کوم ویډیوګانې دي، د یوټیوب چینل ده، هغه تعقیب کړه. دا دې هم ارامه کوي او کومک در سره کوي. زه باور لرم دا مسلې که ته ترسره کړې مرسته در سره کوي. او اما پخوا کې د ورزش مسله زموږ په درملنه کې چې تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې کار کوو، په خپل مرکز کې د ورزش مسلې موږ سره ډېر په دغه برخه کې په تداوی کې کومک کړی. یعنې کله چې موږ خپل مراجعین ورزش ته هڅوو او په ځانګړي ډول او خاصو ورزشونو ته چې په اضطراب کې کومک کوي، له دوی سره مرسته کړې. تفریح هم نن سبا د انسانانو یوه بدمرغي ده، له بدمرغه چې نه کوي. کارونه او بوختیاوې دومره ډېرې سوي دي چې موږ تفریح ته وخت نه ورکوو، یا هم کله کله د تفریح په اړوند دا باور کوو چې ګڼې دا د وخت ضایع ده، یا ناسم کار ده، یا نامناسب کار ده. کله چې تفریح ته وخت ورکړې مرسته در سره کولی شي. اوسنۍ پیړۍ یو څه د اړیکو د سوړوالي پیړۍ ده ورور. که احیانا له ملګرو سره له ښو ملګرو سره د اړیکې ترنګلې سوي، یا د له کورنۍ نه لږ لرې سوی، په دې اړیکو باندې هم له سره او بیا کتنه وکړه. خپل ملګرو سره او خپل کورنۍ سره د بیرته اړیکې ښه او خواږه کړه. دا هم په یو ډول په یو شکل له تا سره مرسته کولی شي چې اضطراب دې راټیټ شي. ځکه چې موږ په کرونا کې په قرنطین کې دا تجربه کړه چې زموږ د ډېریو مراجعینو اضطراب پورته سه، او موږ چې لټاوه، موږ چې بررسي کوله، سره له دې چې د قرنطین اغیز و تاثیر و، په خوا کې د خلکو سره د اړیکو پریکونه مو، یعنی هر څومره چې زموږ اړیکې له خلکو سره پرې سي، زموږ اړیکې له خلکو سره کمې سي، محدودې سي، په همغه کچه مو اضطراب او پنیک یا وسوسې ډېرېږي. نو که اړیکې دې ښه کړې، روابط دې ښه کړې، کومک در سره کولی شي. ځینې ذهني خطاګانې یا منفي فکرونه دي چې هغه بیا یو خاصې درملنې ته وخت لري. ځینې خطاګانې دي ذهني، عاطفي، فکري، چې که هغه هم تاسو بیا له یوه راپور سره کینې حل یې کوي. ځینې موضوعات دي چې هغه د هر فرد کوي، هغه هم کومک در سره کولی شي. اما دوستانو، تاسو هم که پوښتنه لرئ، کومه مسله لرئ چې غواړئ حل سي یا تشریح سي، توضیح سي، له موږ سره په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې وخت ورکړو. مننه.